د القدس ځواکونو مشر له حماس ډلې ملاتړ اعلان کړ. په فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو لړندو بمباریو او راکټي بریدونو وروسته ایران یو ځل بیا له حماس وسلوالې ډلې د خپل ملاتړ هر اړخیزه ژمنه وکړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندان اسماعیل هاني پرون د حماس ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره په همدې تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. بلخوا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د لاریونونو او ټولنیزو رسنیو کې د یو هشتاګ په ترڅ کې له فلسطینیانو ملاتړ او د اسرایلي ځواکونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د اسرایلو له صدر اعظم نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره خبرې کړي او د وضعیت د قرارېدو غوښتنه یې کړې. اوس هم د اسرایلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ نښتې روانې دي. اسرایل د غزې په تړانګه کې کورونه او بازارونه بمباروي او په غبرګون کې حماس ډله د اسرایلو پوځي ځایونه تر توغندیزو بریدونو لاندې نیسي.